منظور بشین صاحب دا هم راته زیاته کې تېره ورځ ګلالۍ اسماعیل ډیوه ته په وینا کې ویلي چې د پښتنو د بشري حقونو دپاره که موږ خبره وکړو هغې ته تپوس وکړو یو خبریال چې یاره جنرال بدل شو فکر کوئ چې دا به د پښتنو د ښه سببونو دپاره ګټې راوړي هغې ویل چې هېڅ فکر هم نه کوم تاسو هم دغه غبرګون دی یا ستاسو خپله وینا د پښتون سیاستوال په حیث څه ګڼئ؟ ډېر په بخښنه سره پي ټي ایم خو خپل موقف وي ستاسو موقف څه پي ټي ایم خپل موقف خپل وړاندې کوي د نوي جرنیل متعلق به هر چا خپله خبرې کړې وي او کوي به یې د فوجي تربیت چې کوم دی هغه د ده په مزاج اثر لري هر څوک چې په فوج کې 30 کاله تیر کړي نو د هغه پرسنل مزاج نه وي یو داسې ادارې چې کوم ترتیب په هغه چلیږي فوج دلته د اشخاصو په طبیعت نه چلیږي د هغو په مزاج نه چلیږي فوج په پالیسیز چلیږي هغه پالیسیز د دنیا د قوتونو نه متاثر پالیسیز دي یعنی د هغو د مفاداتو لاندې دلته پلس ماینس کیږي نو په هغه کې د نه د یو جرنیل بدلون چې کوم دی دا اثر نشي کولی د پالیسیز بدلون به اثر کوي چې تر څو دا پالیسیانې وي د چې روانې دي ورور جرنیل دی حاجي راځي که کاري راځي زمونږ به دغه حال وي خو که چیرې پالیسي بدلې شي بیا چې هر څوک راتللو بیا به دلته یعنې حالات نو زمونږ بدلون د چهرو په بدلولو کې نه وینو د پالیسیانو په بدلون بیا خو ته خلاف شولې بیا خو ته دا دعوا کوي چې د دنیا چې کومه دا دلته خیر غواړي امن غواړي زه جنګونه غواړم دا خو بیا دا ده ګوره امن مو غوښتی دی امن د انډیا ضرورت نه دی هغه که غوښته هلته په کشمیر کې وغواړي هغه که غوښته په اتر پردیش چې دي که څه دي ماته یې نامونه نه راځي په هغه کې بیا وغواړي میسینګ پرسن دلته د ایران خلک نه دی زموږ پښتانه دي چې ایران به پیسې راکوي دا د امریکې خلک نه دی ایکسټرا جوډیشلی کیل کرنل جوزف ته دي که څه شي دي ریمن ډیویس دی هم محفوظ زی راځي پښتانه وژلي شوي دي موږ د پښتنو خبره کړې ده د دنیا دلته ګټې په جنګ کې دي امریکا دلته په جنګ کې ګټې ویني روس دلته په جنګ کې ګټې ویني بل په جنګ کې ګټې ویني نو پیسې به موږ ته څه لا راکوي موږ امن غواړو دوی ته یې ورکړې هم دي او ثبوت دي نن هم خبردار راغلی دی چې امریکې نور ډالر هم ومنل دا په پښتونخوا کې څو ورځې وینې او غوښه ورته توی کړلې ښکار وشو چې کوم شی په حاصلول ورور 15 کسان یې ساتلي دي 15 ډازونه 15 سړي په مړه کړي او د دنیا نه بیا ډالر را روان شي یو کاروبار دی دا د بهرني دنیا ایجنډا چې کومه ده د دوی دی دوی ژوند هم په بیروني ملکونو کې دی دا وګوره جرنیل ریټایر شو چېرته دی لاړو بل جرنیل د چېرته دی هغه هم تللی دی دوی بیروني ایجنټان دي دوی ته بیروني پیسې میلاو دي دا ایجنډا چې کومه دوی ده چې دلته د جنګ وي دلته دا هم بیروني ده ایجنډا هم بیروني ده ایجنټ هم بیروني دی ډالر یې هم نه اخیستل او ژوند یې هم هلته دی د دغه خاورې بچیان چې په دغه خاوره ژوند هم کوي بچیان هم دلته دي هغه به څنګه بیروني نو بیروني ایجنټان بیروني ایجنډا بیروني فنډینګ دا درې واړه ثبوت ته دې راسره کیني دی دې په ما ثابتوي زه په ده سبا دې راکیني د دنیا ټوله میډیا د کینوي چې څوک یې سره ثابتولی په ده کې به په منټونو ثابتوم او دته چیلنج ورکوم چې په 100 کاله هم ته یو پښتون چې هغه د وطن دپاره راچک وي یعنې موږ په هغه باندې دا ثابت کړي چې هغه د بل دپاره کار کوو شوچه د دغه خاورې او د دغه وطن مظلوم ولس